د ننګرهار د رنور ولسوالۍ اوسیدونکي ملي پارک ته د غځيدلي سړک د پخېدو غوښتنه کوي. د سیمې یو اوسیدونکی وایي دا چې د رنور ملي پارک د شنو ځنګلونو، دنګو غرونو، یخو چینو او زړه راښکونکو منظرو له امله ځانګړی شهرت لري. په خبره یې کله چې بارانونه وشي نو پر مهال سړک خټین او تګ راتګ پرې ستونزمن کیږي. خو لکه دا سړک مونږ ته ډېر مهمه ده. دا قریه وګوره، شیمل او کندک او لمټک او چوال او میرګنډول، وتران، سوتن، بمبکوټ، د قلشهي لار نه پورته ولسوالۍ نه پورته دا سړک زموږ ډېر خامه ده. مونږ غواړو د مؤسساتو نه او دولت نه چې دا سړک راته پوخ کړي. د ملي پارک هم جوړ شوی، دلته ډېر خلک سیل ته راځي. نو د سیمې یو بل ځوان وایي د سیاحت پراختیا کولی شي ګڼو بیکاره کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د رنور طبیعي ښکلاو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د سړک د پخېدو چارې پیل کړي. موږ غواړو باید داسې موجوده حکومت نه یا نورو داسې مؤسسونه چې دغه باید زموږ سړک باید اساسي ډول ورغول شي، ځکه چې مخکې تاسو دلته وتران او د سوتن ترمنځ دلته ملي پارک په نامه نومول شوی دی. دلته داسې ډېره سیلانیان او داسې په سختۍ باندې دلته نشي راتلی، او دویم دا چې دلته سړک ډېره خرابه ده، باید دغه سړک موږ ته باید اسانۍ باندې ورغول شي. بل خوا بیا سیمه ییز مسؤلین وایي دغه سړک د پخېدو غوښتنه یې له مقاماتو او مرستندویه ادارو سره شریکه کړې او ژمنه ورسره شوې چې د بودیجې په برابرېدو سره به کارونه پیل شي. نو موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې په دغه برخه کې به انشاءالله داسې لنډ وخت کې کار شروع شي او دغه سړک ملي پارک باندې چې کومه ساحه نومول شوې ده هغې ته به پوخ شي. او دا د ملي پارک ساحه دا ډېره ښایسته ساحه ده او ښه ښکلا لري، طبیعي ښکلا لري. او که خلکو نه یې لیدلي باید خامخا دغې ساحې ته یو ځل راشي. او دا سړک انشاءالله دا هم د پخېدو والا دی، لنډ وخت کې به کار شروع شي. د یادونې ده چې دغه سړک جوړېدو سره به نه یوازې د سیلانیانو شمېر زیات شي بلکې د سیمې د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند به هم ورسره ښه شي.